خامد لوی رب سي ډېر مهربانه او بخښونکی دی د لرو بر افغان ګران مشر منظور پښتین پر سټیج ناست د وطن په غم غمجنو مشرانو ما ته په پنډال کې ناست مخامخ غیرتمنو وروڼو ستاسو په اجازه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د زموږ نن ژوند پر پښتون وطن روان او را روان حالات د زنداني ملګرو او د ملي شهیدانو په حواله سره دی خو اریانه یم چې شروعات له کومه شهیده او د دې وطن د ریاست له کومه ظلمه څخه شروع کړم عزیزانو له تېرو 15 کلو څخه پر پښتون افغان وطن د دغه ریاست لخوا چې کوم جبر ظلم او بربریت روان دی د نړۍ پر سر یې څوک مثال هم نشي راکولی موږ په بره پښتونخوا کې پر ډاکټر نجیب پر جنرال نازک وژاړو او که په لره پښتونخوا کې پر عارف وزیر پر ارمان لوړي د خر کمر پر شهیدانو پر عثمان لالا پر نور اسلام داور او داسې په لکونو شهیدانو وژاړو عزیزانو دغه ریاست له موږ سره دومره ظلم کړی دی چې موږ بیانوو په څو ورځو نه په څو میاشتو یې هم پوره نشو بیانولی ما ته زما د پلارجان د یو ملګري یو کیسه را یاده شوه ده ویلې چې په سعودي عرب کې موږ مزدوري کوله نو په یوه ډېره کې به 4-5 کسان اوسېدلو کله چې به د حج وخت راغی نو موږ به د حج فرضیات ادا کړه او حجونه به مو وکړه مګر زموږ یو ملګری و چې موږ به ورته ویل راځه چې حج کوو ده به انکار وکړي چې نه تاسو ورځئ زه یې نه کوم زما حج نه قبلېږي دا سړی ووایي چې موږ اریانه شو دا سړی ولې هر انکار کوي او حج نه کوي نو موږ دا فیصله وکړه چې را روان مال به دی مجبور کوو او دی به هم راسره ځي نو دوی ویل د حج وخت راغلی موږ ورته ویلې چې ته به هم ځې ته هم مسلمان یې او ته باندې هم حج فرض دی دا سړي په چیغو چیغو وژړل او ویې ویل چې تاسو زما خبره خو واورئ چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب صاحب حکومت و نو موږ به دلته په پاکستان کې تربیه شو او بیا افغانستان ته ولږو او راته وبې ویلې چې د افغانستان ښارونه تباه کړئ او اسکولونه یې تباه کړي روډونه یې تباه کړي موږ چې دا ټول کارونه ول وکړل له دې بعد یې موږ ته امر وکړی چې د افغانستان ملي اردو لباس واغوندئ او په مختلفو ښارونو کې وخپرل شئ او موږ ته به دوی وویل چې موږ ګروپونه جوړ کړل زه هم په دې ګروپ کې د یو ممبر وم موږ ته یې وویلې چې تاسو په هر کلي کې په هر کور چې څوک په کور کې ټولو ماشوم کوچنی وي هغه به وژنئ دا کس وایي چې ما خو ماشومان ووژنل چې کله یو کور ته ور داخله شوم یو کوچنی په زانګو کې پروت و وایي ما چې کله د کلاشینکوف نلۍ د ده په خوله کې ونیوه وایي دا کوچني د کلاشینکوف نلۍ زر زروله وایي په داسې حالاتو کې ما ډس ور وکړې او د دې کوچني ماشوم مازدی چې کوم په دا زانګو کې زره خواره شو دا سړی وایي چې دا سړي هم ژړل او موږ هم د وطن پر حالاتو ډېره ژړا راله او ومو ژړل دغه رنګه په لاره پښتونخوا کښې د ای پي ایس ماشومان د خلکمر شهیدان د باجوړ حافظان د پټې وکیلان زموږ د کمپاریستو ګوندونو ډېر زیات مشران په وزیرستان کې کلي پر کلي بمباري پر پښتون باندې هر ورځ ټارګټ کیلینګ زموږ پر وسایلو باندې دا ناروا قبضې دا ریاست نن ستاسو په خبرو باندې علي وزیر علي پښتین اویس ابدال فهیم وزیر قاضي طاهر او داسې نور ډېر ملګري یې په زندانو کې په زندان کې اچولي دي او زموږ د پی ټي ایم ملګري پر مختلف طریقو باندې تنګوي او د دوی کاروبارونه ورخرابوي آیا دا ریاست پښتنو ته کوم پیغام راکوي د دوی په دې عملاتو باندې که چېرې پاکستان جنرال دا همکاریانو زده دوی پاکستان جوړوي او کې خرابوي دوی متحد کوي او قیمتوي پاکستان که چېرته پښتنو پیرنګیان له دا وطنه څخه په شړلو باندې مجبوره کړي نه وی نن به هم دا خطاب د پیرنګیانو غلامانو نو ځکه زه وایم چې دا ریاست پښتنو جوړ کړی دی او نن یې هم پښتانه ژغوري که چېرته د پاکستان جنرالانو دا فیصله کړې ده دوی دا مطمتوي موږ کله ورته رکاوټ سهار دې مات دي خو پښتانه د نه وژني پښتنې من دي د نورې نه ځوروي پښتانه د بدۍ په اقدار یې نه شي پاږي که سل کاله هم دی چې دوی د خپل زوی او ورور بدل به خامخا اخلي مګر افسوس پر دا راځي دوی نن والي ته وایي چې وار د وژلم وار به معافي اخلي پښتنو ته خو الله پاک دومره غټ زړه او سینې ورکړي دي نن هم لا وخت شته که دا ریاست په اخلاص دا فیصله وکړي چې موږ به که دا ریاست په اخلاص دا فیصله وکړي چې له موږ سره چې کوم ظلمونه شوي دي د هغو حساب وغواړي او هر هغه کس ته سزا ورکړي چې کوم د پښتون د بربادۍ منصوبې جوړوي او زموږ پر وطنو باندې چې کوم تاوانونه دي او هغه تاوانونه را ادا
او زموږ وسایل چې کوم قبضه کړي دي د هغه پر مخ منصوبې جوړول بند سي او زموږ قبضه کړي وسایل بېرته موږ ته راوسپارل سي نو کېدای سي پښتانه د 80 کلو دښمنان د خپلو پښتنو روایتو په مطابق معاف کړي یوه ډېره اهمه خبره موږ پښتانو باندې دا ظلم یو لویه وجه موږ خپل بې اتفاقي هم ده موږ یې اول په لارو بر کې تقسیم کړي یو بیا یې په خیبر پښتونخوا پاټا او په جنوبي پښتونخوا کې تقسیم کړي یو او د ځینو ګلخانانو ورونو په ذریعه باندې په پښتانه پیل کې داسې شعور خور کړی دی چې پښتنې زنانې په سیاست او مبارزه نه کوي او څنګه به کوي او ځینې پښتانه سړیان هم په دې باندې ورسره خطاوتي دي چې دا خو ډېره صحیح خبره ده تر نیمې زیاته پښتون قام د خپل وطن د یو سولیزې مبارزې نه لرې ساتل سوی دی ای پښتنو دښمن ته خو د ښځو او د نرانو د ګډې سولیزې مبارزې زور معلوم دی ځکه خو هغه د ګلخانانو ورونو په ذریعه دا څه کوي او د دې مبارزې مخنیوی کوي پښتنو که تاسو وګورئ بلوچان چې کوم دي د ښځې د پردې پر حواله تر موږ هم سخت موقف لري تاسې وینئ تېره میاشت دوی د یو ملا په قیادت کې پذیره او ښځې په ګوادر کې راویستې او د خپلو وسایلو د قبضه دوی وسایل چې کوم قبضه او د هغو خلاف احتجاجونه وکړل نو که تاسو هم داسې خپلې ښځې راوباسئ او داسې د دې عقیم عظیم مقصد دپاره یې دې مبارزې ته راولاسته زه خو په دې اریانه یم چې زموږ ښځې په پردیو الوکشنه کې شپه او ورځ ورکې وي څه مسله خو نه وي په دې کې تاسو ار و معیار نه محسوسواسته او د بېنظیر انکم سپورټ د 3000 روپیو لپاره تاسو هر شناختي کارډونه ورکړئ تر مازدیګره پورې دوی ذلیل او خوارې وي په دې کې تاسو شرم او معیار نه محسوسوئ او چېرته چې داسې مبارزه او د قام لپاره چې تاسو راباسئ په دې کې تاسو معیار محسوسوئ زه وکوم او دا ټولو وروڼو ته دا سوال کوم چې آینده به له ځانو سره خپلې خوندې هم دا مبارزې ته راولئ دا عظیم مقصد به په پوره کوو د وطن و ګلخانانو ته دا سوال کوم چې د دښمن ملګري پرېږدئ پر دا ځپلي قام باندې لږ رحم وکړئ که چېرته پښتون قام خپلواکه سو بنګال 50 کاله بعد هم خپل ګلخانان معاف نه کړه او په دار یې راوژړول نو یقین وکړئ پښتانه خو دومره دردېدلي دي قسم په رب چې د ازادۍ په اوله میاشت په دار وژړئ او په پښتانه قام ته دا سوال کوم پی ټي ایم هېڅ نه درته غواړي نه منظور پښتون هېڅ نه درته غواړي سره یو سئ سره خپل سئ سره په اتفاق سئ پر لګران سئ د ځان دپاره نه د خوند او د نورو دپاره مزید مو نه دغه ریاست او نه د پنجاب عوض غوراسته پر موږ باندې رحم وکړئ ډېره مننه د وخت کمي ده کور مو ودان